خو تا خو د مور کور روان کړو، تا خو د هغې درې بچي چې کوم دی قتل کړه، هغه شوخ هغه زنانه ده. د جلس کېدو د وجې او د ترونو زامن چې کوم دي زموږ د معاشره کې مونږ تر تربور په ملګرو اخیر کار پولیسو هغه درې ورونو قاتل یعنی د هغو کم تره چې و هغه یې ګرفتار کو، باقاعده چې کوم دی میډیا ته هم پیش کړو. کم تفتیش هر څه به بیا پس رواني، خو زه تاسو سره نظر واچوم کم درې ورونه چې دي تره او د دې کم بچي چې راولګېد خپل هغه ورېرونه او د دې هر څه چې کوم دی هغه قتل کړه. یعنی د هغې نه پس چې بیا د خلکو کومه غوسه وه نو هغه انتهایي چې کوم دی هغه پیک پوینټ باندې وه. د هغې نه پس بیا پولیسو هم ډېر زیات کوشش کوو، په کوشش کې و اخر کار چې کوم دی د دغه درې ورونو کم قاتل چې و کم تری چې و هغه یې ولا ګرفتار کو او کم میډیا ته چې کوم دی هغه یې پیش کو، خو په مخ باندې ولا څېره یعنی کم کپړه چې د هغه راچولې وه داسې زیات یې میډیا ته نه ښو. کم انټرویوانې چې دي هغه هم اوس په ورځ په ورځ را روانې دي، ځکه بیا کم سوشل میډیا ورکر چې دي هغه هم بیا د جیلونو ته ځي او د هغې سره مختلف قسمه انټرویوانې کوي، هغه به بیا تاسو ګورئ. خو ما صرف تاسو سره دا کم تفصیل او کم ویډیو شیر کوله چې کم قاتل چې و کم دا درې ورونه چې وجلي و، کم د بهر ملکونو کم انټرنیشنل کمې ویزې هر څه چې ورته میلاوو د هغې ګرفتاري چې ده هغه نن مخې ته راله او کم پولیسو چې دي هغه ګرفتار کړي دي. نور کم تفصیل چې و ما تاسو سره په تیر شوي ویډیو کې هغه شیر کړی هغه به تاسو کتلی، نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.